افغان کرکټ بورډ داسې کارونه شروع کړي دي چې د خپلو هیوادوالو او د کرکټ د مینوالو حوصله او اعتبار یې بیخي صفر ته راټیټ کړی دی. هغه متل دی وایي عالم په څه کې دی او سید عالم په څه کې دی. په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ او کرکټ څخه د افغانستان د خلکو بیخي زړه تور شوی دی. 13 ورځ کرکټ بورډ پوسټ کړی و کومو د ملي لوبډلې د تاریخي شیبو افغان لوبغاړو او افغان کرکټ اړوند نقاشي کړي او یا انځورونه کښلي وي. نو کولی شئ چې له موږ سره یې شریک کړئ. موږ به ستاسو دغه انځورونه او نقاشۍ ستاسو له نوم سره یو ځای وار په وار د کرکټ بورډ له ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پاڼې څخه خپاره کړو. اوس سوال دلته دی چې د کرکټ د یوې نړیوالې رسمي او ملي لوبې یوه رسمي فیسبوک پاڼه دی، آیا دې ته جوړه شوې وي چې د خلکو عکسونه او نقاشۍ پکې د ساتیري په ډول خپرېږي؟ نه، هیڅکله هم نه. نړیوال کرکټ او د افغانستان د کرکټ سیالانو ته وګوره چې هغوی په څه حال کې دي، چیرته لوبې کوي او د لوبغاړو لپاره څومره زیاته خواري کوي. خو زموږ د کرکټ بورډ دی بیا خدای مل شي. د کرکټ بورډ رسمي پاڼه یوازې دې ته جوړه شوې ده چې د خلکو ایډیګانو او د هغوی نظریاتو ته پکې په پراخه توګه کمپاین وشي. دلته مو فقط څو کمنټونه درته راخیستي دي چې د افغان ولس ستره ناراضي له کرکټ بورډ څخه په ډاګه ښیي. کرکټ بورډ 13 ورځ پوسټ کړی او دغه کمنټونه ورته پرې شوي دي. فرید الله زمیم ورته لیکي عالم په څه ده او سید عالم په څه ده. سخي مرجان دانش ورته لیکي زه به ورته ناست وم د رشید خان انځور به رسمي کوم، لاس مې د خدای مات کړ چې د رشید خان خاین انځور به جوړوم. نړیوال جام مو یاد دی، تل به مو یاد وي. خالد خان بیا ورته لیکي دا اوس پوسټ شو، لومړیتوبونه وپېژنئ. د ملي لوبډلې ټول هغه تجاران لوبغاړي وهڅوئ کومو چې د ملت د تشویق او د دوی په نوم ډالرې راټولې کړي ترڅو خیریه کارونه او بېوزلو اشخاصو سره مرستې وکړي. د کرونا اړوند د هر لوبغاړی له خپل اکاونټ څخه پیغامونه وړاندې کړي او دې خلکو ته د فهم انتقال کړي ترڅو د نظافت په هکله جدي ګامونه واخلي. کومې پیسې او مادیات چې دوی راټول کړي دي د دې غرق ملت برکت او هڅونه ده. ستاسو دغه پوسټ په نننی عصر فیسبوک کې یو وروسته او شاته پاتې پوسټ دی. عمران تالاش بیا ورته لیکي ستاسو په دې پوسټ پسې مې یوه ټوکه رایاده شوه، وایي له یو زوم څخه د واده پر شپه ټولې خبرې هېرې شوې وې، اخر کې خپلې ناوې ته یې وویل چې مور او پلار د خبر دي چې ته دلته یې، له تاسې هم په دې کرانتین ماحول کې هر څه هېر شوي دي. بغیرتو دا اوس پوسټ ده چې تاسې کړی دی. محمد صدیق رضوان ورته لیکي شرم پکار دی دومره چې بیکاره شي، هغه هم کرکټ بورډ. افسوس خدایه څه ډول خلکو ته د زموږ برخلیک ورکړی دی. لږ خو فکر وکړئ چې کرکټ مو په څه حال کې دی، په وطن کې مو څه حال دی. تاسو دومره بیکاره شوي یاست چې خلکو نه مرسته غواړئ. غوره به دا وي چې د کرکټ آینده ته سوچ وشي. تایداري حیداري ورته لیکي اول به مو خلکو مینه وه او یا نه، خو په نړیوال جام کې اکثره ملي لوبغاړو د ملي لوبډلې سره ستر خیانت وکړ او د مینوالو زړونه یې مات کړل. تاسې ډېر ښه څارل کېږئ خاینانو. ویس خان ورته لیکي د بیکارۍ د کور خراب شي نور کارونه خو شکر نه لرئ. سمیع الله زلال ورته لیکي ستاسې دغه میډیا څه شی کوي چې تاسې له خلکو انځوران غواړئ؟ دا پوسټ ډیلیټ کړئ چې پوزه مو را پرې کړه. زمان حبیب الله ورته لیکي انځورونه پرېږدئ په ځان وینو، ډالر درنه بوین کېږي، له اړمنو خلکو سره مرسته وکړئ. ډېرو درته چکچکې کړي دي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، همدارنګه زموږ چینل هم تر سره سبسکرایب کړئ.